السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته یو ډېر مهم خبر درکړم چې اصغر افغان د افغانستان کرکټ بورډ خپله مکمل کاروایی شروع کړې ده او غواړي چې د افغانستان کرکټ بورډ چیرمن چې کوم ده هغه له دندې نه رخصت کړي. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه سئ. زه به تاسو ته وایم لکه څنګه چې هغه څو ورځې مخکې دغسې اوازه ګډه سوله چې افغانستان کرکټ بورډ بالاخره دغه فیصله کړې ده او دغه فیصله یې 100 په 100 کې کړې وله، خو دوی اوسه پورې هم چپ پاتې دي، یعنې اعلان یې نه ده کړی. خو بل طرف ته اصغر افغان چې کوم ده د افغانستان پخواني هغه چیرمنانو سره یې کتلي دي چې دغه عکس کې تاسو کتلی سئ، په دغه کې د هغه بدنامه چیرمنان دي چې په کرکټ باندې به بیخي پوهېدل نه. نو اصغر غواړي چې دغسې چیرمن د افغانستان کرکټ بورډ ته راسي، ځکه افغانستان کرکټ بورډ همدغه له امله ښیي چې اصغر خپله خوښه باندې لوبغاړي راولي، خپل وروڼه خپلوان ملګرو ته پکې موقع ورکوي او ځوان لوبغاړو ته یعنې پکې چانس نه ورکوي. دغه یې لامل ښودلی ده چې همدغه په وجه باندې موږ اصغر کپټنسي نه خوا کوو. خو بل طرف ته تاسو ګورئ چې اصغر مکمل کاروایی شروع کړې ده او په دغه کې دغه ټول داسې بدنامه دي چې دغه په غلو باندې یعنې غلاوې باندې نیول سوي دي او د افغانستان کرکټ بورډ نه سړل سوي دي چې په دغه کې هستي ګل عابد ده او فلحال نوروز منګل هم په دغه کې ده. خو نوروز منګل اوس هم د افغانستان کرکټ بورډ کې یو کارمند ده او دغه نور تاسو وګورئ، دا ټول داسې بدنامه خلک دي چې دغوی سره اصغر کتنه کړې ده او د افغانستان کرکټ بورډ خلاف کاروایی شروع کړې ده. خو یو طرف ته که موږ وګورو، افغانستان کرکټ بورډ هم اصغر نه یعنې یو قسمه غوندې ډار سوی ده، ځکه دوی خو هغه څو ورځې مخکې اوازه ګډه کړله خو اوسه پورې دوی چپ پاتې دي، یعنې اصغر اخوا کولو په هکله باندې هېڅ کوم قسمه څه خبر نه ده ورکړی. او بل طرف ته د افغانستان کرکټ بورډ هم یعنې د اصغر دغه کاروایی نه به خامخا خبر سوی. نو ګورو چې افغانستان کرکټ بورډ به دغه څو ورځو کې که خیر اعلان وکړي یا به اصغر افغان له کپټنسي نه رخصت کړي او یا به اصغر په دغې باندې کامیابه سي چې د افغانستان چیرمن فرحان یوسفزي له دندې نه رخصت کی. تاسو د دې په حق باندې څه نظر لرئ؟ لاندې ماته په کمنټ کې ولیکئ او همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم درسره سبسکرایب کولی سئ.